بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زه چې کله تلاوت کوم په منځ کې د پیغمبر علیه السلام نوم راسي او یا د بل پیغمبر نوم راسي، نو زه درود شریف وایم صلی الله علیه وسلم یا علیه السلام، یا د الله نوم راسي زه ورسره جل جلاله وایم. پر دې باندې ماته ثواب راکول کېږي که یا؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا مسله زموږ د مذهب معتمد کتاب المحیط البرهاني په فقه النعماني په جلد 5 صفحه 312 کې رانقل کړې ده. وایي څوک چې د قرآن عظیم شان تلاوت کوي، که چیرې د نبي علیه السلام نوم واورېدی، نو پر ده باندې واجب نه ده چې دی درود شریف ووایي، ځکه د ده دپاره د قرآن پر خپل نظم او پر خپل تعلیف ویل دا افضل دی تر دې چې دی درود پر نبي علیه السلام ووایي. داسې تورې لیکي: القارئ اذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب عليه الصلاة لأن قراءة القرآن على نظمه وتأليفه أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حاصل دا چې ته چې قرآن عظیم شان پر خپل نظم ووایه، په مابینځ کې داسې الفاظ ورګډ نه کړې چې هغه د قرآن توري نه وي، دا افضل دی. کله چې تلاوت خلاص کړي بیا درود شریف ووایه، دا بیا ښه کار دی. المحیط البرهاني جلد 5 صفحه 312. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. تعلیم القرآن اسلامی رادیو.